نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت مسلمانانو ته یو محکم یو مسلم دین ورکړی. په هغه مسلم دین کې چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج نه بعد راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج ټوله واقعه بیان کړه، د جهنم حالات بیان کړ، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته چې څومره منظرونه راغلي ټول منظرونه باندې. خو دا یو منظر پکې ډېر عجیبه ولیدو چې مسلمانان به یو په جهنم کې بسوځي. صحابه کرام ته ډېر په حیرانګۍ سره تپوس کو د الله رسول چې مسلمانان به یو په جهنم کې بسوځي او څه د وجې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د بدعاتو د وجې، د رسوماتو د وجې، او هغه بدعات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دین به غړي خو دین بني. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې دی به هغه د دین جز غړي، چې دا د دین جز دی. اولا کې پته وته نه چې دی په گمراهی باندې، او هر گمراهی انسان چرته بوزي تباہی طرف. انسان خودی خبره ته الله رب العزت پیدا کړی چې دی بزان کامیابی طرف ته برازي. لګ وخت واري ورکړي، لګ وخت ژوند دی ورکړي دي، لسشل کاله د لکوالي دی، لسشل کاله د ځواني دی، او لسشل کاله سي ورته بس د مشرتوب دی، بس شپته کاله پوره خبره ختم. هم د دغه ژوند کې دا انسان کم نافرمانی نه کوي. څنګه به درس قرآن کې هغه رزمي دی ملګرو ته وې چې الله رب العزت په قومونو باندې مختلف عذابونه راوصل، هر یو قوم به جدا ګناه کو. کوم یو ګناه داسې نشته چې نن سبا په دې امت کې نشته. کوم داسې ګنډکبي، دروغ، سودخوري، حرامخوري، لین دین کې، معاملاتو کې غپلې، دا ټول کوم یو ګناه نشته په نن سبا زمانہ کې، کوم یو فراډ نشته نن سبا زمانہ کې چې هغه د وجه الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دعا د وجه په دې امت باندې ګور ډېر احسان کړ چې پروردګار زما په امت باندې عذاب مر راولي، زما امت سره د احسان معاملې وکړي. پیغمبر خدای ته نن نسوار لسنیم سو کاله مخکې را لېږلی، خو د قوم حدونه کراس کړي، او داسې حدونه یې کراس کړي چې هر یو سړی په خپل ځان ته په انسانیت په جامه کې ځان ته ځناور جوړ، چاته هم ونږدې کېږي نو بوت یې جوړ دی، بس چاته هم ورنږدې کېږي شاټ ته. هر یو سړی وایي چې بس حل من مزید، زما د جهنم کنده ډکه شي، بس نور خلک دی په توپه لګولي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان لږ وخت وار دپاره رالیږلی، نن شته سبا ته نشته. ځکه موسی علیه السلام ته الله رب العزت وفرمایل چې موسی ته ما ته راغلی، کوئی تور ته راغلی او ته ما نه دا مطالبه کوې چې پروردګار زه ستا لیدل غواړم. موسی علیه السلام ته الله څه وفرمایل چې کوم سترګې ستا فنا کېدو ولدي په دغه سترګو ته ما نشي کتلی، دا د دنیا عارضي سترګې دي،
او په دنیا کې د دنیا چې کوم سترګې د هغې کې دومره دم نشته دومره جس نشته چې هغه پاتې شي ختم او فنا کېدو ولې ختمېدو ولې دي رب العالمین چې ته د آخرت ژوند درکړي وي جنتیانو ته د ټول نه غټ نعمت څه میلاویږي د رب العالمین دیدار به ورته میلاوي په زرګونو کاله به رب العالمین دیدار کوي ستړي کېږي به پرې نه مړیږي به پرې نه الله رب العزت ورته وایي چې ځئ واپس شئ ځئ لاړ شئ جنت ته واپس لاړ شئ دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو اصل د مزې ژوند د خوشحالۍ ژوند اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون قرآن کریم کې الله رب العزت کومو خلکو ته ویلي چې کوم په هغه ځای کې کامیاب شوي هغه ورځ راڅخه یو کس راغی استاد مې دا زړې خبرې کوي او دا زړې خبرې کوي دا هغه پیغمبرانو او دا سپو او د غواګانو او د اوښانو د دور خبرې کوي ته نوې خبرې کوه جدید خبرې کوه دا خو ساينس او د ټیکنالوژي زمانه ده ما داسې کار دی ځکه ساينس او د ټیکنالوژي ستا د ځمکې د اوسو محتاج ده که پرونې د پټرول راستل نن ورپسې سوي ورته د لیتیم سوي ورته داتونه ترې وباسي او چې کله یو شی ترې وباسي کله بل شی د مکې ځمکې ته محتاج موږ نوې ځمکه ځان ته راواله نوې اسمان ځان ته راواله بیا زوستا ومنم ما ته خو د نوې دنیا هم نشوي د زړې دنیا هم نشوي نن سبا زمونږ په ذهنونو کې هغه فطور پروت دی دی وی چې هر شی زمونږ ته نوی ملاوي دوستانو عزیزانو داسې نه ده رب العالمین کائنات پیدا کړی دی خود رب العالمین احاطه په ټولو عالمینو باندې ده سوره که ستوري وګورې ستوري د ځمکې نه په څو لکه چنده غټ دی که انور ته وګورې په څو لکه چنده به غټ دی دوره وړه غوندې دنیا دوره وړه غوندې ځمکه په دې باندې انسان به پیدا شوی دی او ګرځي پې او انسان څه چل کوي معمولی یو 2 پیسې یا 10 پیسې یا لږ دولت ورسره راشي او ډېر په عقل باندې او ډېر په تکبر باندې ګرځي بني اسرائیلو سرداران موسی علیه السلام ته وخت پیغمبر ته الله رب العزت وحی وکړه چې دا خو ډېر سرکشه دي تار سره وګوره ورته دی خو ډېر په تکبر سره ځمکه باندې ګرځي موسی علیه السلام ډېر پوه کړی داسې مه کوئ فرعون او دغه قوم والا قبطیان ورته ویل کېدل هغه هم ډېر په تکبر ګرځېدل ځکه الله رب العزت فرمایي که الکبر ردایي تکبر زما څادر دی چې چا ورته لاس کړی دی بس ځان ته زما د طرفه ورته اعلان جان الله رب العزت انسان د خاورې نه پیدا کړی سړی د خاورې نه پیدا کړی د سړي ځکه خاورې سره ځمکې سره مینه ده ښځه یې د سړي نه پیدا کړې سړي د پختۍ نه پیدا کړی ده او چې ښځې ته وګوري سړي سره به ویني نن سبا چې پرشتو کې بګاړ راځي او دا خبره استاد جی وی دی دا څه چل دی دا چې خبره ډېرې پرې ده الله رب العزت چې کم جنس کم کې و جنس کې کم وصف خدای سوال نه پیدا کیږي چې بل طرف ته مایل شي د الله رب العزت په تخلیق کې ما تا غوتي وو په هر سیس کې غوتي وو تر دې پورې چې د رب العالمین یو سیس تاسو نشئ جوړول دی کنه ناراض شي د رب العالمین یو سترګه د انسان جوړ کړي هغه شان سترګه جوړ یا یو ګرده جوړ کړي چرته ګردې لیدلې په لکونو په کروڑونو روپو ګردې ملاوي یو کس هغه ډاکټر ماته خبره کړه استاد په دې کې چې کم دماغ یو هغه انسان نشي جوړول ما بیا ملته کې الله ته محتاج شو دوستانو عزیزانو الله رب العزت انسان پیدا کړ ډېر قیمتي سيزونه ولا ورکړي جسم کې هر شی قیمتي دی د ټولو نه غټ دولت وته د قیمتي چې ملاو دی هغه ایمان دی ورځ په قیامت با دغه کافران چې تاسو د کم ملکونو فریاد کوي چې کاش په نن په یورپ کې دغه یورپ ولا خلک برس په قیامت باندې دا فریاد کوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کله اعلان وشي چې په دنیا کې یوې لمحې دپاره څوک مسلمان شوی دی یا یوې لمحې دپاره رب العالمین یاد کړی دی او په هغې ایمان راوړی عادم جهنم نه راوځي په زرګونو په کروڑونو کاله پس چې ارګونو کاله پس چې کله دا فیصله او دا اعلان وشي ټول کافران وایي چې یاره اخرنی ګناهګار خو نن د جهنم نه ووته کاش مونږ یو پیرا کلمه ویلې وی ایمان به راوړی دوستانو عزیزانو د دې کلمې د دې دولت د دې ایمان به تاسو نن خو مسلمان دا وایي چې یاره تاسې اخوا دېخوا خبرې ترې کوي ته ګورې فضول قبر چا لیدلی حشر چا لیدلی نشر چا لیدلی دا خو هسې وایي حقیقت به تا ته اله پته لګي چې د دوکې سترګې په تا باندې پټې نن انسان چې عاجزي وي غریبي وي فقیري وي مسکیني وي په ده به یو د رب العالمین ته ډېر عاجزي او انکساري او تواضع کوي او چې کله پې د رب العالمین څه احسان راشي
تاسو ګورئ هغه څنګه رنګ بدل په خپل کلی کې وګورئ په خپل قوم کې وګورئ په خپل رشتہ دارۍ کې وګورئ ورته چې څنګه رنګ بدل دا خو د انسان وصف ته الله رب العزت د انسان یو کمزوري بیان کړی ما پرون په درس کې د خلکو ته وی چې الله رب العزت ک بنی اسرائیل باندې امتحانات راوستیو خو انعامات به ډیر کړو انعام پیدا کړو چې الله رب العزت وتا معصوم په پیدا شي معصوم سره په کپڑے پیدا شي څنګه د انسان جسم زخمی کیږي او اگر رغیږي په دوايي باندې زخم کیږي د غرنګ داغه کپڑے بوتي چې کله بداغي کس عابد شو زاهد شو د رب العالمین په دغه عبادت په زیات کو په سر به وریځ ګرځېدي چې تنور په ونه لګي او دای ته تیار رزق ملاوي دو سو من او سلوا څه شو سره کړي مرزان او ترنجبین د ګلیکوز غو د سپین والي شو دا به د ونه په دې سام په مانګو کې دای ته ملاوي دو او د اغي ناشکری دی قوم وکړه سی وی وقثائها وفومها وعدسها وبصلها پروردگار ته دی وایا موسی علیہ السلام ته پروردگار ته دی وایا چې موږ ته پیاز راکې لوبیا راکې دال راکې داسې زونه راکې سالت زونه راکې او په دې مړزان خړلو ستړي شو او د انسان فطرت هم دا دی چې یو سیز مستقل د تدورزي درې ورځې بلاو شي دا هغه نه اصلي قدرتي تور دی چړې تی موړ شي دا د انسان فطرت دی بیا داسې کارو شو موسی علیہ السلام ورته خزر ټیک تا مفسرین فرمایي چې بنی اسرائیل دا سوال نه کړی وي تر اخرت پورې به د قوم دغه نعمتونه مالا مال کېدل دې ته ومنه سلوا ملاوي او الته کې کدی خبرې ته سوچو کې دی به نکارو نه روزګارو صرف او صرف د رب العالمین عبادت کو عبادت په مضبوطه شو عبادت په داسې مضبوط عبادت کو چې درځي 50 منځونه به کول او روزه به 3 ورځې پس ماته ولا بعض روایتو کې راځي 2 ورځې به مسلسل روزه نیولې یا یو ورځ به مسلسل روزه نیولې شپې به یو خاص ټیم چې هغه ټیم چې نیمه شپه مکمل تور تیار شو پای کې به ځان ته خوراک کو بیا به دا غذا نه روزه سٹارټ او په دې کې چې کوم ربانیین او هغه ته عالمان ته ربانیین احبار به وي ربانیین به وي دوستانو عزیزانو الله رب العزت په دې امت باندې ډېر کرم او احسان وکړ معمولی عمل وته په ډېر څه او غي چې به ګناه وکړه په دروازې به د کور په دروازه به لیکل شي فلانکی او د فلانکی دوی دا ګناه بیګا کړی او په دې امت خو الله پردي واچولي دا هغه پردو باوجود دا انسان شکر نه ادا کوي که مسکین شکر نه ادا کوي که تلاوت کوي شکر نه ادا کوي که رب ته ودرېږي شکر نه ادا کوي که د خدای نعمت ته ملاويږي شکر نه ادا کوي دا انسان دی ناشکر همیشه د باندې دا زوال چې راغلی دی ناشکرای د لاس راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی چې الحمدلله علی نعمت الاسلام چې شکر وباسي چې الله دتا د اسلام نعمت او دولت درکړي ورځ په قیامت به دا نه وای چې څومره دی وګټلې سورې دی جمع کړي او مال دی څومره جمع کړي اولاد دی څومره جمع کړي دا به نه وای دا به دا وای چې ځان د پاره د آخرت لپاره ذخیره څومره جمع کړي دا زما ستا بوخ یقین دی چې قبر د عمل صندوق دی او ما دې ملګرو ته ویلې دي د قبر د قیامت 3 مرحلې دي لومبه مرحله د قبر ده دیمه مرحله د محشر ده دریمه مرحله د پولیس رات ده په دې 3 وړو مراحلو کې بتا ځکه کوم چیز د پاره تیاری او په دنیا کې وای مالی 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 زما مال او چې کله بیا هغه ځای کې دفن شي خښ شي بچی د خپل غړې خپل ارصد نه وباسي وې سي درته هیڅ ته تم پرې نه دی په کفن کې جیب شته نه دی په قبر کې الماری شته دا دومره هیرز دومره لالاج دومره منډې تړلې او دومره د خدای نه لريواله په کومه بنیاد باندې الله رب العزت موږ تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله